بصريا ايه بصريا ته خدای دې د سره خلاص که تو دو پروتې وره ته به وایې چې د لیړې راښکري ورګه چپلو واده کړو اقا سړه سمسانه کمر راغله اره باسه خدای دې د سره خلاص که اوبه راغلې چله راله په سترګو چې دې نور ته وګوره د اسمان نیمې نه راغله ته وایې چې چله راله اوبه راغلې ولې دا باران شوی دی وایي دا نور راغی وایي نو سیدي ورګه چې لږ ټیونینګ ولا وکړه نه بس ما ته پته ولګه اوس ویښ شوې ایس یو کار لرو وکړه داسې کار وکړي ده نه چې هغه راجولي سوداګر نه دی هغه له به دا 10 روپۍ نه داري در کوم دا به ولې یوسي او هغه ته به وایي چې ورور مې بیمار و رانغې ښځ ویه یلکه ته خدای مسلمانه 10,000 روپۍ وایي د اور بصریه اوس کومه طریقه وکړم وایي یاره څه چل کوم خو ګورې یو خبره مې واوره چې په لارو کوڅو کې به یا په بازار کې به چا سره ودرېږي نه او که نه خلک ګنکبانې او زه خو چې ګورم نو تا به خلک دوکه کوي خو یو خبره مې واوره خو دې ځل دې غلطي وکړه که نه نو خدای خو هغه منصور دې خدای وبخښي دا سرمنه دې په جمدوري داسې وباسم ښه بالکل یې رانه وباسه خو یو خبره ته کوم عمر به ځان سره بوځم ته د سره خلاص شې ته کاکونې که نه چې ځان سره یې ملګري بوتلي نه نو وخت باندې نه تېرېږي زه خو یارېږم که نه لالا او اوس پیر یارېږي په دې چې ته به آخر وچته چې دا جاغه کم ځای کې یو دې نیسي ځان سره بابا دا کړه پرې وکشه را پیسې دا واله ګوره دا داسې ته ګورو په دې نه لاسونه دي نو لږ ونیسه شابه زویه ځه شابه ځه مخ ته وګوره کار ته وګوره ازادي به که شو ځه څونه پل ډول ډېرې کړې ده نو په خپله چې تا چپس خوړلو مې دارې په سوریه کړو هغې زه ځې مې وارم اورې اکرامه څنګه چل یار څه چل یو په ټیم برابرول غواړي که نه یار یا الله خیر یا لکه خوره چېرته روان یې مې بولیار وروره د خدای مسلمان یوه مسله را پېښه شوې ده وایي څه مسله د اور بصرې نه دی هغه ورور پوره 10,000 روپۍ ورکړي ولې چې ورکړي دا تاریخ خیال دی دغلته خو بېوقوفه انسان یې که نه د خدای مسلمانه وي پلانکي سوداګر له به داسې او یا 10,000 روپۍ به هغه له ورکړي نو زه یم چې چېرته لار کې ورته کښېنم او دا 10,000 روپۍ دې پسې چل کې راګوته کړم یار نو زړه طریقه اوس وکړه نه مړه خدای شته په هغې کې مې پېژني یار اوسه ته غوږ را دې خوا که راشه خو تودېږي د خدای مسلمانه بیا به یو هفته په ډاکټر سره په واټ کې پروت یم خو نیمې به بګې مال هم راکړي نه دا طریقه خو نه کوم وروره ولې یاره دا ګرانه ده نو یاره دا چې د وس کار نه دی که نه وایم زمین د مشرانو هغه متل دي ویا سونو یې نالونه ونیو چندخانو متخ پوچته کړي دا چې د وس کار نه دا به زه څنګه کوم دا کار بس هغه طریقه اوس وکړه زړه یاره کوم یې ورسره ښه خو نیمې به راکې ماله نیمې به راکې دې خولې ته خورې ګوره نیمې به راکې نیمه نه او خیر یو 1000 روپۍ به درکړم صحیح ده ټیک ده زما انتظار کوه زه پسې ورغلم صحیح ده مې بوله خانه مشوره خو دې راکړه خو خدای دې ما په دې مشوره کې کامیاب کړي ویلې ښه ته خدای مسلمانه دا خو نیر راغلی دی راشه خو تودېږي وی قسمته کوم ځای وینو وی قسمته ویم ته خدای مسلمانه داسې معلومیږي چې دا نیر د بونیر نه راغلی دی او هغه هم د پیو او د ماستو او د ملي او د پیري وي وی مغازیه بصري سره به بیا ګورې د خدای مسلمانه لا اول دلته کې ځان مور کړه خو چاته وایم او نه دا نیر چاته ښایه څه ورځه مغازیه مغازیه څه ورته بس ټیک ده دا ورته دې کې لر کړمه او مغازیه اوس خوره اوس ملیانې خوره Mueve el tiempo, pues. الحمد لله ځان مې پکې سم موړ کړو مغازیه دې مېز ته پکې ورګډ شه واه 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 وی ماستر بام خره چې چاته پته نه لګي دې مالې یاره
ډېره خوږه ده مغازیه ته خدای مسلمانه په سر رانه لاړ نه شي خو داسې کار وکړه دلته کې په نعمانۍ کې ځان ولاړه او ځان پسې چل کړي هغه ته دغه کړه مغازیه د خدای مسلمانه محب الله خان پیدا وه هغه 10,000 روپۍ دي بسرې به رانتلي خو داسې کار کوم لاره وله وامه هسې مې ورته په مالیه کې ځان سم ولاړه خو هسې نه چې پلار ومې څټي لکه د مېښې د بچي زما ځان د ومه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس عمره بچیا تاله زه موټر عملمه او تاله به زه چپس هم عملمه په هغې کې به هم دله کوم خو دا پیسې چاله چې زه لېږم هغه له لېږم خو زه پې تاله کار کوم ښه صحیح شوه ځه راځه چې تاله چپس ووالمه یا الله توبه یا توبه دا څه شی دی زه خو یم که نه دا یو دوټ چې دله ورکړم خوښه یې نه ده زه خو یم چې غول وله ورکړم دوا به راته وکړي خوښه یې ده ما دله پیسې ځکه ورکړې چې دوا راته وکړي او بیا به سوداګر له بیا یو څو خوښه یې ده ښه زه چې ځو راځه وای د اور بصریا وای د اور بصریا محب الله خانه دره لم روپیا 100 روپیا مې دې وګټلې ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 زه ورځم یار چې دا سړی به کله راځي ډېر انتظار یې را باندې وکړو یا لکه خورا دا څه چل دی کړی ځان یې نسي شی جوړ کړي دي منې که نه څه چل دی وکړو نو بس وګوره که نه پوره 10,000 روپۍ مې ترې بچې راووالې ما به راکوه ته ومنې بچې محنت مې وکړو 100 روپۍ دې وګټلې نه مړه خوښه نه چې راټولې دله درکړم ته ما ته ګورې په ما خو به ځان د بیس پېښې وکړې د خدای مسلمانه بچې هغه زه منم چې د خیبر پښتونخوا 1 نمبر کبډمار یې ګوره بچې زما به مني د خیبر پښتونخوا 1 نمبر ګنکف یم لاړم اشنا دوار ته دوار زبردار ډېر یار یاره وګو روزانه فکر شم چې پورې بس بیت شوي یاره خو د انګا بنګا خلک به راځي موږ راوستي دي السلام علیکم سلام علیکم سلام بصیر څنګه چلې ګولې پیسې ورکړې پیسې ما ور نه کړې ولې ما جنت وګټو ها څه پې نه شوم څنګه رې جنت وګټو ته پې شوه که پې نه شوې خو ما جنت وګټو نو خو دغه دی هم که نه د سر اخلاص شي نو په جنت دې په چا وګټو پیسې دې چاله ورکړې چې جنت دې پې وګټو پیسې چې ما نه چې چا دغه کړې که نه هماغه ملنګ بابا له مې ورکړې داسې داسې خدای دې بې خوبه سه ته خو هم د برامام صاحب هغه قاتون مرید یې که نه نو دې غل که تا ته ما نه ویلي چې پیسې درته ورکړه چې وګورې په لار کې سره چا سره میلاو نشي دا ټول خلک دوکهباز دي ما ته څه پته وه چې څوکې خلک ښه داسې کار کوم زیات ته کښېنه که نه او زه یو 2 پنډه خشاک وړم او تیلې ورته کوم چې خو سور انګار شي که نه نو دغه دوزخ ته دې ورولم ښه وځه وځه وره جنت ګټې هم په پردو پیسو یاره زم ډېر بېوقوف یم خو تلې به هم که نه صدقه کېدم خو نه یاره خو اواز مې کړی اوسه پورې دی رانغې زه دا ور وته هم د کور وره یې نشته خدای دې بي خو باسي مغالب څه چغرې شو وکړې ستنیا بیخ دودغه په یم مړه دې رانه ستړی کو د خدای مسلمانه لامبل مې که نه یار السلام علیکم ما وی چې په پټي کې نوې ګل لګېدلې ما چې د یار لمې دا خټکي او نو چې خېټې چټو یم دا وال په والله چې دې منم اسلمیا ها نور الحمدلله داسې ما جیب کې واچو ما ته پوښتنه مه کوه څوک خو نه یم دا ولې نو ولې داسې شته خو چې د پټي کې داسې نه کې کار نو کړی د خدای مسلمان اخر نو یار مې نه یار ورځ د خوستا یار ته خو به د ما جیب ته مغلوي او نن د زر روټ دا کم ځای وي ته پوښتنه مه کوه ظالمه بسنګه یم 10,000 روپۍ نو ګټلې که نه خو مرګ سره مې اسلامي لوبې وکړئ
خدای دې بیخ او بنیاد وباسه یوازې به د دې خېټې لپاره او د دې جیب دپاره انشاءالله یو ورځ سر خورې ای د باندې دا ګوتاړو وي د خدای مسلمانه توس ما وجنې دونه را باندې تنګ شوي نو بیخ دونه نو خو ټول عمر د غلاګانې او ګڼکپۍ کړي دي ویم سر به پکې وخورې هره ما ستا د مو پلار د واره خدای کو قسم کېږم راځه په لاره به ګپې شپې لګو راځه ته راځه منډې مو دا باندې پوره کوه ښه دا راته اوس ووایه که نه چې نور کار وزدار خو یې ټیک دی که نه الحمدلله تباه شي یوازې به یو ګړز به کې څه به دا یاد وساتئ السلام علیکم بصریا وعلیکم السلام ورکړه ټنګې ورکړه وله د نستی جالي وخوره یې کولې خپې یار یاره را پورې شړلې لالا ته را پاسه مړه روزانه ستا د لالا سره جګړې د خدای مسلمانه دا ولي هر وخت راسره جګړه کوي هر وخت کله لتې راکوي او کله څه راکوي نو دقلته خو بېوقوف انسان د خدای مسلمانه لا ځان له واده وکړه او لا یې د لالا له واده وکړه نو زه خو ورته یم چې ما له واده وکړه نو واده هم راله نه کوي ما ځان خدای دې بیخو باسه په خپله خو تیار از غکې دغه یو لو که چې روز دې ښه شي دی به هم رانه روغه ښه د واده انشاءالله نه به یې نه دواړه رور ته غوسه دي زه دې رور نیم ونیسه فتیلی دې وده یو خو مړه دې مو بند که خدای دې بیخو باسه بند که روزګار دی دا څنګه جنت ته وګټه یار بیخ تو دا جنت کم دی خو پردی ویني زی ویډیو دلې درکې اسلامي خپل سمه خوځوه بچې نن مې د تیلې والي تیلې نن د ښه تیلې واده دی که نه تیلې مې ورته والي چې دا وده کوه چې خدای پاک یې نور په خپل کار کې برکت واچي چپ پرېږدي برکت ته پکې واچي یار السلام علیکم قورا قورې ما کا د خدای مسلمانه دا دې څه ووې یاره په والله چې دې منم کا بس ټیک تا اسلامیا واپس ورګېدم پسې کې استاذې کې ولګا واپس ورګېدې خدای شته کړه چې پردي بچي به هم ټول غلی کړي مګه ورنګونه رکشه مړه دا ځان نختې رکشه ولګېدم هم دا جګول باندې په ټول یارانو دوستانو باندې زیری کوم دا وګوره بچي صدقه چې کوم دی د انسان مرګ وروسته کوي لاړم ته دا وګوره وایي صدقه د انسان ژوند بلکې د خدای مسلمانه خو پردي اخلاقانې یو خلکو له ورکې دا صدقې نه دي زه راځه راپسې ویم ته خدای مسلمانه چوستې دا خولو وم نو خلک به وایي چې په ماشوم باندې خوله ماته کړه نو قراقونه ته مشرې استاد ورسره وایه که نه راشه خو تودېږي ویم زمین د مشرانو هغه متل وي هله به سبا کړم چې ستا روزي پیدا کړم بیا استاذی کې ولګېږم ویم بچې خندا را پورې مه کوه دا خو چې سبا را سره دا غټ کتاب وي که نه سکول ته ځمه او وایه ما ته وګوره زر ماشومان دي ما سره بس دا خبرې پرېږده پلار ته دې ووایه چې سبا یې زما سکول ته راولي نه ولې چې تاسو سکول کې داخل شم نو زه به نور هم لوپل شم بچې خندا را پورې مه کوه که نه سیده دا لار ونیسه سیده او سیده ځه سبا سکول ته راځه صحیح ده نه تاسو زه نه داخلېږم زه به د پلار سره په خپله خبرو کوم ځه مشروع ده دا خو السلام علیکم حاجي صاحب څنګه لیکره کنه اول د نظر ماتوم ښه د تورو سپږو د خړو ریچو د خړو کوترو نظر مات بابا څه خو لا راځه کنه په خو خو داس پلینې ولې نه و دا دغه به کول دا خشاپونه مشاپونه دا به نو څوک کاکا په دې زمانه کې د کار روزګار درک نه لګي نو چې دام کوم نو دا خلک وي په خوا په زمانه کې خدا کار نو اوس تا د سراکه چې ما کار مې روان شي سره ماته نشته بیا به درکړم نو چې ماته سره نشه نو لوټ لاله راکا کنه لوټ کما دی لوټ ماته نشته یا وی ماته نشته او لوټ کما دی والله چې دې زمانه کې چا سره ښه کېنه بس هم دقه ماته نشته خزا هغه قراقور استاد راغی السلام علیکم وعلیکم السلام دارت ویا چې زه څوک یم قراقور استاد زه ګوره په هغه استادانو کې نیم نقل مقل شپارس مپارش رشوت مشوت نه منم صحیح ده که نه صحیح ده استاد جی ولې اوس پرته زه سوال ویم او د هغې جواب به راکوې دارت ووایه چې غم څه ته وایي صحیح زه د غم نه څه خبر یم استاد تاسو یو د غم تپوس زمانه کوئ کینه بېوقوفه چې اوس چې دا غوږونو دا تنبو ووایم که نه چې رد دې کړمه 15 کاله دې په سکول کې تېر کړل او تا ته غم پته نه لګي چې غم څه ته وایي دا راته ووایه لکه خوشحالي څه ته وایي یاره جی زه د خوشحالۍ نه څه خبر یم ما له خو دونه په وخت واده کړی دی چې
ها وګوره استاد جي د غم تپوس اوس د ده نه وکړه